دوستانو سلامونه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نن درته د مقعد یا د شا د لارې معاملې معلومات وړاندې کوم. امید دی ویډیو تر پایه پورې راسره پاتې شئ او ملتیا مو وکړئ. دوستانو په اروپایي هیوادونو کې اکثره د شا د خوا یا مقعد د لارې معامله همجنسګرا چې ورته وایي هغه خلک کوي. هغوی په ډېر په دې مرض اخته دي. او زموږ ستاسو په هیواد کې کله چې څوک مسافر وي یا ډېر موده کور ته نه وي راغلی، چې کور ته راشي نو جذبې م اخیستی وي او چې ګوري هلته په خوړ باندې واوري سیل راغلی وي پې، مطلب ښځه یې مریضه وي، نو بیا مجبور هغه څه ناڅه چاره خپل ځان ته وکړي او کار وکړي. نو کله کله داسې کېږي چې په دې مورد کې دوی د شا د خوا نه استفاده کوي. نو شا د خوا نه استفاده څنګه ده، اسلام له نظره څنګه ده او نور طبي مسایل څنګه دي، دا به درته ټول ووایم. په قرآن کریم کې الله پاک وایي چې ښځې ستاسو دپاره پټي، تاسو چې د هرې لارې ورته داخلیږئ داخل شئ. بیا علما دا آیات شریف داسې تشریح کوي چې دې نه مطلب هغه یو هدف دی، که د هرې لارې داخلیږم هغه یو هدف به تاسو ټارګېټ کوئ. دا چې دوستانو په اسلام کې د مقعد د لارې د خپلې ښځې سره نږدې کېدل ګناه لري. په همدې سبب په دې نږدېوالي کې جسمي ناروغیانې هم رامنځته کېږي. نو دا چې څوک خپلې ښځې ته د شا د لارې نږدې کېږي ګناهګارېږي، خو کم از کم ځان خو د ناروغیو نه وژغورو. نو دا چې ځان څنګه د ناروغیو نه وژغورو، دغه مقعد څنګه پاک کړو، صفا یې کړو، نو دغه ویډیو راسره وګورئ. زه به تاسو لارې چارې وښیم. دوستانو دغه تصویر چې تاسو په صفحه باندې ښکاري د مقعد د پاکولو لپاره له دې څخه استفاده کېږي. د دې نه بغیر تاسو کولی شئ چې که کور کې نل ولرئ او اوبه پرې راځي پیپ وي، کولی شئ چې د هغې څخه هم د مقعد په پاکولو کې استفاده وکړئ. نو که دا هر څه نه وي دوستانو، تاسو کولی شئ یو پلاستیکي یا بې معدني بوتل ته ورته یو بوتل سرپوښ یې سوری کړئ، کولی شئ د هغې څخه استفاده وکړئ. د مقعد د پاکولو لپاره باید کوم شیان کومو نقاطو ته توجه وکړو، نو هغه درته وایم، هغه ته به ډېره زیاته توجه کوئ. د ټولو لومړی اول سر کې دوستانو تاسو چې په کوم شي باندې مقعد پاکوئ نو هغه باید سر یې نرم وي، تر څو هغه مقعد چې کوم اوبدل شوی شکل لري هغه خراش یا هغه ته ضربه ونه رسېږي چې هغه ډېر حساس دی. دوم دا چې مخکې د داخل د مقعد د پرېمنځلو نه تاسو باید چې خېټه کې څه وي هغه ټول خالي کړئ، خېټه پاکه کړئ. د هغه نه وروسته د مقعد پرېمنځلو ته شروع وکړئ. په درېیم قدم کې دوستانو تاسو چې په کومو اوبو باندې داخل د مقعد پاکوئ یا وینځئ هغه باید معتدله اوبه وي، نه ډېرې ګرمې وي چې داخل کولمو ته هغه ضرر رسوي، نه ډېرې یخې وي چې هغه هم بیا پاکولو کې تاسو ته مشکل پیدا کوي. مقعد پرېمنځلو کې دوستانو د عجلې څخه کار مه اخلئ، پرېږدئ چې 15 نه تر 20 دقیقو پورې ستاسو وخت ونیسي او په صحیح طریقې سره پاک شي. بل هغه اوبه چې تاسو مقعد ته داخلوئ د هغې حجم ته متوجه اوسېږئ، ځکه د هغه اندازې نه زیاتې اوبه ور داخلې نه کړئ چې مقعد دیوالونو ته ضرر رسوي. کله چې تاسو پوه شئ ستاسو مقعد خپله اندازه اوبه واخیستې، تاسو هغه اوبه بیرته خارج کړئ. دغه طریقې ته تر 3 یا 4 ځلې پورې دوام ورکړئ. تاسو کولی شئ په دې برخه کې د هغه فیس واش یا بل داسې ښه د وینځلو مایع چې وي، د بدن د وینځلو مایع چې خوشبو ولري، هغې څخه هم کولی شئ استفاده وکړئ. کله مو چې اطمینان حاصل کړو چې مقعد هم په پوره طریقې سره پاک شو، تر 15 نه 20 دقیقو پورې به صبر کوئ تر څو هغه عضلات د مقعد خپل حالت ته راشي چې معمولي وخت کې ورته ضرر ونه رسېږي. د مقعد د لارې د نږدېوالي وخت کې دوستانو د بېحس کوونکي کریمو څخه استفاده مه کوئ، ځکه کله چې هغې ساحه کې درد وارد شي نو نفر متوجه اوسېږي او معامله ودروي. مننه دوستانو، تر دې دمه راسره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوي چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو درسره لایک کړئ، تر څو نورو همدا شان معلوماتي ویډیو ستاسو په درانه چوپړ کې درته وړاندې کړم. مننه، په الله مو سپارم. ښه وخت.